تو تو کر سکتے پختون دا خیر دا پخیر دا جوړ دا برابر دا سلام شو. ها پښتانه براغواړی څنګه دی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو موجود یو په پېښور ښار کې د ګلونو ښار د مینې او د محبت ښار کې موجود یو او دلته کې ما سره درانه مشران موجود دي. راځئ د جلسې په حواله سره خبرې اترې کوو او لومبۍ دا ده چې د خان صاحب د جلسې چاند را چې دی هغه هم سبا دی. راځئ موږ سره سالار خان موجود دی. څه ویل غواړئ جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې جلسې مقصد دا دی چې په ملک کې ظلم ختمول، بم ختمول، جوش ختمول، ډرون ختمول زمونږ د خان د فرمان دی او دا جلسه د خان په کول سره شوې ده. د دې جلسې نه مونږ دا تصور ورکوو چې یو خو عمران خان کولاو کا 47 والا د ظلم نه بهر شوې، دومره زیات لاړلې چې زما د قبایل هغه قبایل چې په کشمیر کې ملاشونه پراته دي، په بارامولا کوتواله کې ملاشونه پراته دي. تا سرپناه وکړه زما په بچیان، زما په کونډه، زما په زنانه. عمران خان دا ویل چې نه به ډرون کېږي نه به جاز چلیږي. هغې چې تاسو نظریه وخسته جیل کې م بند کو، د هغې په کڅور م بند کو چې پاکستان یو کول غواړي، روح افلا غواړي، انصاف غواړي، 4 صوبې یا 5 صوبې یو کول غواړي، پاکستان مستقبل برابرول غواړي. ته پاتکارۍ کې بند کو. ها دا راته ووایه جي چې د جلسې څه تیاریانې دي او مېلمستیا ته تیار یې؟ د پښتنو هغه روایت چې دی هغه به هغه شانتې بحالي که څه کمزوري خو نشته خو دا دا یقین کوه زه خپل د دې نعیم خان مېلمه یم. نعیم خان دي ګرېټ نور څه ډېر دي ته به راسره وې وبه یې وینې چې څومره مېلمانه ورته راغلي دي. ښه ډېر چې اوس چې راونېدلي دنیا به راځي یو کور یو حجره کې به 200 500 کسان وي او پښتانه باندې ما سلام دی. د پښتون ته به د مېلمستې طریقه کار نه وښایې، الله ورته وښوی دی، خپل غیرت عزت ورته وښوی دی. خو صرف د ملک نم ګیله شته. دا ګیله ده چې عمران خان چې کله زه د وزیرستانه مونږ لاس کاله باغیان شولو، خپل ملک مهاجر شولو، نو چې واپس تللو لاس کاله مونږ کورونه نه بوټي ولاړې ځناور وي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې ځناور به راغلل دا سور نو 7 سال امن و څوک نه وي. ها دا راته ووایي چې اکثر په پینډۍ کې داسې سختي وي. حلیمه جیله خو تاسو همیشه ځئ، خو چې کله سختي نو بیا تاسو نه راځئ. دا ولې چې څه ته نه راځم؟ چې کله سختي تاسو ته پته ده چې نن د ګرفتارۍ اډر په ما کړې ده بیا څومره پرچې دي؟ ولې چې په ما ابل ورځ د سپیانو والا سپیانې زما ملګري یې ونیول. څوک؟ چودھری نوید یې ونیو، چودھری نوید یې ونیو، نور یې ونیو، ابل هلک یې ونیو. یو ځای یو چاچا پیټیا یو تور خان پاتې یو. نو ابل ورځ علي مباجي ماښام راته وویل سړي چې سالار اوس نه چې وباسې علي مباجي یریږئ خو نه ماره په دا نیم چټک سا پرې مې یاروې دا نیم چټک سا چې الله کړه وباسته ته پته ده د سالار وګه پرې مې وایي دا مې ډېر یار دی. خبره وروه مونږ خیر مقدم دا نیم چټک سا ته ورکړی خو د اګ د سج نه به چیرې وانه وړم او زما دا بچیان به د راخمو کې د قبایل دغه ډېرې قربانۍ 70 سال د دې قبایلې یو انچ علاقه د دوی نه چا نه ده وړې. کشمیر مې ورته آزاد دی، سنپنج مې ورته ګټلی د پښتنو نن بمونه راباندې اچوي. نو دا بمونه عمران خان ورته ویل چې دا بمونه مه اچوه، نن یادګارۍ کې بند کړی دی د دې بمو په وجه. دا وایم چې خان ریایي موږ ته یو څوک نه دي پکار. عمران خان ریائی ہونا چاہیے. عمران خان کو ریائی دو، اگر نہیں دیا نو انشاءاللہ که خان دے پری نخودو دا عوام دے پوز پرے دے اخیر با پخپے بندے دا روانی کی ولا تبا پا گولیم پسترائی شے
تب ستړی شو دوی باندې ستړي کیږي. زبردست زمونږ سره نعیم صاحب تاسو سره لګپ لګو دا راته وایي جی چې دا زمونږ گاوند کې هم دا 2-3 پیری دا انقلاب وشولو او دا دلته څه وجه ده د څه شي کمې دی او وی د کمی چکۍ روټۍ خوري چې هغه مونږ نه خورو لایک بنگلاديش یا د بل ملکونو کې چرالل دا به د الله طرف نه لا حکم نه شوی کنه خو خان به ان شاء الله سرخرو راوځي او ان شاء الله امدا غریب ورکر او دا عوام او دا لیډران دا ټول به ورسره ټول پاکستان ورسره ان شاء الله خپ عزت به راوځي لکه هغه نر دی نه شاته شوی دی نه مطلب یریدل دی چې هغه نه یریږي نو موږ ته څه پکار ده چې موږ یریږو او زمونږ پښتنو ته هم خواست دی چې پنجابیان راتلی شي بل راتلی شي پکار دی چې دا جلسه داسې جوړه شي چې خان صاحب په وخت کې کومه جلسه وه د هغې یو په لسه موږ دا جوړه کړو چې دا ټول پېښور داسې بلاک شي که نه چې لکه دنیا ته وښول شي چې دا خان ورکران ژوندي دي د خان او چاچا پیټیا ورا بتاؤ خوا تو کر سکتے پختون دا خیر دا پخیر دا جوړ دا برابر دا سلام شو. ها پښتانه برا غواړي څنګه دی جلسې خپل پنجاب نه سند بلوچستان نه پختو کے ہم مہمان آیا ہوا لڑا ہے آپ لوگ ادھر کا ہے آپ پشتو میں نا سر پشتو تھوڑا تھوڑا بولو تو پشتو میں دا پشاور والا راوڑا اب مہمان آیا ہوا ابھی تم لوگ ادھر آؤ ہمارے کو ادھر تم لوگ جو ہے نا تم لوگوں نے کیونکہ ہم لودرا سے پہنچ گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پشاور والے ہیں آپ کسی ایسے بندے کو نہ دیکھیں کسی آپ اپنے ایم پی اے کو نہ دیکھیں کسی ایم این اے کو نہ دیکھیں کسی منسٹر کو نہ دیکھیں آپ کسی کو نہ دیکھیں صرف خان کو دیکھیں اور خان کا آرڈر ہے کہ آپ لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے اور آپ اس جلسے میں آنا ہے. ہم 3 دن پہلے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پشاور والوں کل چاند رات ہے اور کل چاند رات کو پورا پشاور ادھر پہنچنا چاہیے اور پورے پنجاب سندھ بلوچستان سے جو مہمان آ رہے ہیں ان لوگوں کو آپ نے ویلکم کرنا ہے. یہاں پر پانی لگوانا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر آپ نے کولر لگوانے ہیں آپ نے یہاں پر آپ نے ان لوگوں کے لیے کھانے پکوانے ہیں کیونکہ خان کا آرڈر ہے اور خان وہ معصوم لیڈر ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر اپنی بہن کو کہا ہے کہ میرا پشاور اور پورا پاکستان اس جلسے میں آئے گا. یہ عوامی ریفرینڈم ہے انشاءاللہ. جی آئیے یہاں آپ کو تیاریاں دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میڈیا کے لیے یہ کنٹینر موجود ہے یہاں پر دیکھیں اور یہاں پہ خان صاحب کی تصویر دیکھیں. خان صاحب کے نام سے یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے عمران خان رہائی اور حقیقی آزادی کے لیے. یہ آج پہلی دفعہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سٹیج پر کوئی فالتو تصویریں نہیں ہیں. اس وقت یہ عمران صاحب خان صاحب کے لیے جلسہ ہو رہا ہے یہ کسی ادر لیڈر کے لیے جلسہ نہیں ہو رہا. ہاں میری ایک اپنی سجیشن تھی اگر یہاں پہ تصویریں لگائی جائیں تو ان شہداء کی لگائی جائیں جن شہداء نے عمران خان صاحب کے لیے قربانیاں دی ہیں کیونکہ یہ جلسہ جو ہے یہ لوکل لیڈرشپ کا نہیں ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے نام پر جلسہ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سٹیج ہے یہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہاں پر دیکھا تو اس سٹیج کے بیک پر کوئی ادر تصویریں نہیں ہیں صرف خان صاحب کی تصویر ہے اور خان صاحب کے ساتھ پوری قوم پیار کرتی ہے پوری امت مسلمہ پیار کرتی ہے. ہمارا ایک پیغام ہے کہ گلے شکوے ہر کسی کے ہوں گے پر یہ گلے شکووں کا ٹائم نہیں ہے. یہ جلسہ صرف اور صرف خان کا ہے. گلے شکوے گر چوڑے اور نکلے جلسے کے لیے اور بھرپور تعداد میں نکلے اور یہ آپ کے آنے سے خان صاحب کو فائدہ ہوگا وہ نکلے گا. جب آپ نکلو گے آپ اگر گھر میں بیٹھو گے تو وہی رونا پیٹو گے کہ مطلب یہ چیز خراب ہے یہ خراب ہے وہ غلط چل رہا ہے. جب تک آپ گھر سے نہیں نکلو گے تب تک نہ نظام بدلے گا نہ خان صاحب رہا ہوں گے نہ یہ ظلم ستم کا بازار ختم ہوگا. زبردست ہو گیا جی. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں اس جلسہ گاہ سے کوئی آئے یا نہ آئے وہ ضرور آئے جس نے صحت کارڈ پر علاج کروایا اپنا. میں خود یہ بات کرتا ہوں کہ میں بھی نہ پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے نہ کسی جماعت سے ہے لیکن اگر میں نے خان صاحب کے صحت کارڈ پہ جو خان صاحب نے یہ میرے جیب میں ڈالا ہوا 10 لاکھ روپیہ کہ تم غریب آدمی ہو جب بھی تمہیں ہاسپٹل کی ضرورت پڑے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے تو تم اس صحت کارڈ پہ چل جا سکتے ہو. اس سے پہلے میرے خیبر پختونخوا اور میرے پاکستان میں ہوتا کیا تھا اگر کسی غریب آدمی کو کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو کسی خان چودھری ملک کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے کہ خدا کے لیے میری والدہ مر رہی ہے میرے والد صاحب مر رہے ہیں میرا بیٹا مر رہا ہے تو مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دے. پہلے تو وہ چودھری ملک خان 2 لاکھ روپیہ نہیں دیتا تھا لیکن اگر وہ 2 لاکھ روپیہ دے بھی دیتا تھا
تو دیکھیں ہم کتنا احسان مند ہوتے تھے, ساری زندگی ان کے بچوں کا بھی ہم خدمت گار ہوتے تھے, ان کے اولاد کے بھی ہم خدمت گار ہوتے تھے, ان کے اولادوں کے ہم غلام ہوتے تھے. لیکن عمران خان صاحب وہ شخص ہے, وہ لیڈر ہے کہ جس نے ہیلتھ کارڈ پر اپنی تصویر تک لگانا مناسب نہیں سمجھی. تو غیرت کرنی ہے اور ان لوگوں کو ضرور کرنی ہے جس شخص نے ہیلتھ کارڈ پر علاج کروایا وہ ضرور آئے, کوئی آئے یا نہ آئے اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لاکھوں لوگوں نے صحت کارڈ پر علاج کروایا. تو میں آپ کو ایک بات ضرور کرتا ہوں, اگر عمران خان صاحب صحت کارڈ والوں کو معاف بھی کر دے گا تو خدا معاف نہیں کرے گا, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرے تو آپ نے وفا کرنی ہے. فرحات خان کو اجازت دیجئے, اس پنڈال سے یہیں پر رہیں گے جلسے کے وقت تک اور آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. یہاں پر لوکل لیڈرشپ بھی آ رہی ہے, جلسے کی تیاریاں وغیرہ دیکھ رہی ہے. ہم جلسے کے اینڈ تک آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.